زبردست جی څه خوند یې وکړو څه ښایسته ښکلی ساز او بیا هم ساز اواز ورسره نه و خو دوه یو ډفرنټ انسټرومنټس چې هغې یو انګلیش انسټرومنټس دی او یو چې دی زموږ کلتوري رباب چې موږ وایو او هغې په خپلو کې یو ملاپ و یو جوړښت و یو ښایسته غوندې کې ریډم کې دواړه روان و نو ډېر زیات خوند یې وکړو او دا هنر دا د چا دی دا څوک دا پلی کوي چا چې دی دا ټیلنټ ایجاد کړی دی د دې انټروډکشن به کوم تاسو سره ون بای ون راځئ چې راز څنګه وایي چې د زلمو ورځ ده او د اچیورز ډے ده دا د هغې کامیابه هلکانو او د جینکو ورځ وي چې چا څه ترلاسه کړي وي او چا څه کامیابي کړي وي د خپل معاشرې دپاره او د ملک دپاره را به شو محمد عثمان له به راشو محمد عثمان ماشاءالله په خپل هم یو سټوډنټ دی ماشاءالله او د نورو سټوډنټانو دپاره او خدمت خلق زه به دویم چې د ځان دپاره سوچ کول دا هر سړی کوي خو د بل دپاره یو اصلي ژوند هغه دی چې د بل دپاره یې تیر کړي نو د بل دپاره ښېګړه کول د بل دپاره منډې تړلې ویل د بل دپاره سوشل اکټیویټیز کول دا ډېر ګران کار دی سپیشلی نن سبا وخت کې چې ته به هغه اپروچ رانیسې او هغې باندې به ته د بل مدد کې نو عثمان ته ویلکم کو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه عثمان ښې جوړې الحمدلله ټیک ټاک میم فرسٹ اف آل تھینک یو سو مچ میم چې تاسو مونږ دې پروګرام ته انوایټ کړلو او دلته مونږ ته د خبرو کولو موقع راکړله نو تھینک یو سو مچ هر کله راشئ وي ټي خبر یو داسې پلیټ فارم دی چې دا د ټولو دپاره دی او د ینګسټرز دپاره خو بیا ډیفینیټلی دی چې چا کې ټیلنټ وي موږ دلته راغواړو جي را به شو اوس د دې وړې دوکړی ماله نوم نه راځي چاته وایم د دې چې کوم هنر د چا په لاس کې دی د هغې نامه ماله راځي ډېره خوږه او ډېره ښایسته نامه یې ښه ده ډېره یونیک ده او یونیک په دې ده چې دریاب صدف د دې نامه ده او دې ته ویلکم کو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې ښه دریاب الله رحم استاد دعاګانې دریاب ایجاد کرنا خدا چې دې ته چې کوم انسټرومنټس ته غږی لګیا یې دا د ترکش دی یورپ دی د کوم ځای د علاقو نه راغلی د کوم ملک نه راغلی دی د دې خو مختلف تاریخ کې مختلف راځي څوک وایي چې دا د عربو دی څوک وایي چې ترکش دی د ساوت افریقې والا هم وایي چې دا زموږ هغوی خو دومره غټه وي دومره غټې بیا نومونه هم د دې بدل دي په ساوت افریقا کې ورته ډیجمبي ویل کېږي ډیجمبي او ترکش کې ورته توربک ویل کېږي توبک وي توبو باسه اوکې او پښتو کې ورته سور زیر بغلی وي یا بغل زیر ورته وي ځکه چې دا چې کوم دی دي بغل کې نیول کېږي څه ډېر نمونه دي او ماشاءالله دریاب چې دی نو په خپله یو سټوډنټ دی ماشاءالله او سټوډنټان چې دي دا د مردان سره تعلق لري که نه د مردان ښه بنیر سره تعلق لري او د مردان پوهنتون نه چې دی هلته سبق ویل عبدالخان یونیورسټي نلکۍ لګیا دی نو چې کله ینګسټرز کې او سټوډنټس کې دا جذبه مونږ وینو نو مونږ خوشحالي چې ماشاءالله زموږ هلکان ډېر تکړه دي جي اوکې جي راغو شو کلتوري رباب زموږ ثقافت جي زموږ پہچان او دا چې کم یو هنرمند یا کم زلمی دا غږی لګیا دی هغه په خپل وکلیسټ هم یعنی ښه اواز هم لري جي زید احمد دی مونږ سره یو دي هرکلی وایي زید سره مش ډېره مننه ښه یې جوړ یې خیر دې شکر دې بالکل ټیک ټاک یې الله کرم سټوډنټ تاسو هم یې هم د سیم یونیورسټي نه بالکل جی عبدالولي خان یونیورسټي نه ماشاءالله زبردست ښه دا اوس وایي چې ایجوکیشن عموما مور پلار وایي چې ګوره سبق ووایه دا نور کارونه به دې وروستو کېږي خو تاسو ورسره دا زده کړي دي نو مور پلار څه نه وی نو اصل کې د دې چې سوچ وکړو مونږ څومره ووینو نو دا سټیجز وي د لایف هغې خو مونږ ته همدغه وایي چې تاسو اول سبق ووایئ بیا وروسته د دې مزو دپاره ټایم چې څه کوئ بیا کوئ نو زه د اکثر مور ته داسې ویم چې والد صاحب ته یاد کړم هغه دې اوس دې ټایم کې زه وګرځي چکرې دي وي یا چې کم د مستۍ دغه دي که نه کارونه دي هغه دې وکړي نو هغه ټایم کې بیا نه کېږي نو ځکه مونږ سره تعلیم سره چې دا کنټینیو کولی شو دا سټیج د دې کې کېږي او وروسته بیا نه کېږي او ستاسو خپل میوزیک بینډ دی میوزیکل بینډ دی څه نامې باندې څومره کسان یې پکې ژوندون د بینډ په نوم باندې زموږ بینډ دی خو مصروفیات ملګرو داسې چې یو ملګری ګیټارست مونږ سره لاهور کې او بل پنجاب دی بینک کې نو هغه ته چھټي میلاو نه شوه مونږ څلور کسان یو خو ښه څلور کسان او وکلیسټ پکې صرف تاسو یې دیمو یو بل موږ سره مین وکلیسټ بل هغې زبردست څومره ټایم ده ستاسو دا میوزیکل بینډ جوړ شوی میوزیک زه خو په خپله 2015 نه دې سره تړون لرم عبدالولي خان یونیورسټۍ ته چې ایم فل له لاړم نو هلته مونږ د میوزیک سوسایټۍ دغه وکړو چې دلته پکار ده تاسو څنګه پته ده چې زموږ په سوسایټۍ کې دا قسمه اکټیویټیز ته خلک لږ په بد نظر کتلی کېږي او جی بهرحال مونږ یو قدم واغستو چې یا پکار د څنګه چې نور سوسایټۍ دي فار ایگزامپل دا فوټوګرافي ده یا د تقریرونو ده یا د بزم ادب ده یا د قرت ده نو موږ وایو چې میوزیک هم پکار دی نو دې سره خو هلته زما ملاقات شو او
داسې تاسو هغه یو هغه ټیم جوړ شو او دغه شانتي ماشاءالله ځای به ځای باندې تاسو ځای هلته چې دی پرفارمنس کوئ او یقینا چې دومره ښایسته ښکلي میوزیک وي اوازونه وي نو ډیفینټلی هر سړی به دا درکولو باندې مجبوریږي په دې باندې به خبرې اترې کوو تاسو له به هم راځو ستاسو په ایجوکیشن باندې هم خبرې کوو ګرانو کتونکو دمه کوو پس د هغې بیا راځو موږ سره اوسئ جی یو ځل بیا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هغه کسان چې چا اوس ټي وي لګولي وي او ناست وي نو هغوی ته یو ځل بیا سلامونه او نیکې پرزوینې وړاندې کوو د خیبر ښکلي سهار تاسو ګورئ لګیا نن هغه ښایسته ښکلې کامیاب زلمي راغلی دي چې د خپل فیلډ حوالې سره به هم خبرې کېږي او اوورال به هم ګپ شپ لګي انشاءالله موسیقي به هم اورو لایو موسیقي چې وي هغه ډېر زیات خوند کوي موسیقي د روح غذا ده ځینې خلک دې سره اګري کوي ځینې خلک نه اګري کوي خو چې څوک په موسیقۍ مین وي د هغې دپاره دا د موسیقي د روح غذا ده ځکه چې دا تاله یو سکون درکوي او هغه ډېر داسې میوزیک را چې هغه ډېر بد حل کوي پس مغزو بوج راولي خو ډېره موسیقي داسې ډېر انسټرومنټ دا چې دومره سافټ غږېږي چې هغه تاله ریلیکسیشن درکوي بعضې موسیقي نه هغه شور وي بیا که نه هغه خو وي په سر یې راله درد کړه خو نن سبا زه به دا وایم چې نن سبا خلک بس هغه د رسېدو دپاره که نه هر قسمه شاعري او هر قسمه موسیقي چې د انټروډوس کوي ستاسو خپله کوم قسم میوزیک خوښ دی سافټ لایټ زمون خو د بینډ جوړېدو نه مخکې زما چې کوم نو پرسنلي رباب زما تقریبا 2018 نه ما اف سی نه سټارټ کړی نو زما یوازې وم مطلب ما سره بیټ والا هم داسې څوک نه و دغه نو سافټ طرف ته ډېر زیات اکثر چې به هسې لیټ ټایم کې شو به هغه رباب هسې چې شپه چې پخېږي نو خوند را پرېږدي اکثر د ژبې په دې شپو کې ما یوازې بیټک کې دا کول نو سافټلی په زیات ځان سره دغه کول نو شور هغې نه لږ یوز ټو شي سړی که نه یوز ټو شي خو نن سبا زموږ ینګسټرز آی ډونټ نو چې کوم طرف ته روان دي هغې له دا شور شرابه درز دا شي نه ډېر خوند ورکوي زه به دې کې یو خبره ایډ کړم موږ اکثر چې پرفارمنس له لاړ شو داسې ایونټ له لاړ شو نو هر کس وایي چې تیز اواز فاسټ او دا شی ستاسو خبره ټیک ده چې دا ډي جے سره یا ریمیکس سره موږ دومره عادت شو هغه خو یو ریکارډډ څیز دی لایو ریکارډډ کې ډېر فرق زه ورته اکثر وایم زموږ خو دغه لاس دی او دی نه هم دغه بیټ موږ وباسلی شو تاسو چې کوم وایي نو هغه ریکارډډ دي او هغه د سټوډیو کار دی نو ستاسو خبره ټیک ده خو موږ غواړو زموږ هڅه دا ده او که الله ژوند راکړو نو دا امید مو دی چې کوم د کلاسیک موسیقي دغه د خوند دی نو هغه په دې بل کې نشته دی او د کلاسیکل هغه تاله فیل کېږي دا بل به ته اورسې هغې عمر هم ډېر د هغې عمر هم ډېر عمر هم ډېر وي خدای چې زموږ چلو به زه به دویم چې چرته چې داسې ډیسنټ ینګسټرز دي هلته بیا هغه شان ینګسټرز هغې سره بیا موږ څه نشي ویلی بیا به د هغې په چویس باندې ډیفینټلی هغه به بیا هغه کار کېږي ځکه چې ما زیاتر فنکشنز کې وکتل چې هغه سټارټ کو ته د سلو نه وارې نو وایي چې نو فلانې راغواړي چې کوم هغه د هغې په مزاج باندې پوهېږي خو ډیفینټلی دا یو خوند دی هر قسمه نن سبا میش اپ ډېر زیات ان دی ګانو له زه به دا وایم چې سوري تاسو کو جوړ کړي نو معذرت ایډوانس کې خو ګانو له بیړه غرقه کړه لکه میش اپ سجبه غوندې سر او خپې د یو د بل رانیولي اصل کې د میوزیک چې کوم مونږ سوایو دا فیلینګ دی که نه څنګه چې یو پینټینګ دی یو آرټ دی یو سانګ رایټر دی یو کمپوزر دی نو هغه چې سم احساسات لري هغه ته کنوي کول غواړي نو ما ته نه ښکاري چې په میشپ کې هغه په دغه سیس کې به کامیابي چې هغه سوای هغه ته کنوي بیا ته نو هیرم ویته ها راځو تاسو نه چې د سره د اواز خسته غوند کې سورو خو یو سوال چې عموما د خلکو په ذهن کې راځي وي په خوا چې برباب وګیدن او ادم خان درخانه کې سدي سره ډیر کنیکټ کنه تړلې ده نو وی چې ادم خان برباب وغنو درخانه به خامخا راوتل کنه نو تا خو د شپې ډیر رباب وګول د رباب پټنګ باندې چرته درخانه دی لیدلې ده پر درخانه راولو ته پته نه زموږ د کې باغ اثر هم راځي هغه پختګي و پکې لاندې وي کنه بالکل نو راځي چې خسته غوندې کې تاسو نو سوال رسې شو د جمی سحر دی او یخنی ده نو د دې سره ریلیټډ به یو غزل پیش کو بس راځي کوشش راځي سټیکس نه
स्कार बलीगी د نغري غاړې لراشه نری نری وروریږي سار بلیږي د نغري غاړې لراشه راشه د نغري غاړې لراشه نری نری وروریږي سار بلیږي دا بعضې خلک شیطانان دي زمونږ د مینې دښمنان دي دا بعضې خلک شیطانان دي زمونږ د مینې دښمنان دي زمونږ په ورانه خوشحالېږي سکار بلیږي د نغري غاړې لراشه راشه د نغري غاړې لراشه نری نری وروریږي سکار بلیږي د نغري غاړې لراشه راشه د نغري غاړې لراشه عزیزه بست زده پریږده قدم زمون په دور شل کېږده عزیزه بست زده پریږده قدم زمون په دور شل کېږده په مینه مات زړونه رغېږي سکار بلیږي د نغري غاړې لراشه راشه د نغري غاړې لراشه نری نری وروریږي سکار بلیږي د نغري غاړې لراشه ډېر ښه جي زبردست او دا غزل ډېر زبردست ډېر ښکلی زمونږ ډېر ښایسته ښکلي سندرغاړي زبیر نواز ویلی دی او یقین وکړئ چې ستاسو په اواز یې هم ډېر زیات خوند وکړو لکه داسې فیل نه شو چې زبیر نه تاسو یې وایې او بیا ورسره موسیقي لایو موسیقي ډېر زبردست خوند وکړو اعظم سچی سچی بتانا یہ جو څه شی دی جمبی دا تا سره په دې کې شته सारा कुछ तूने चुराया हुआ है किसी के तो बख्श दिया करो لکه ما کې دي چې دا یونیک ته ډیفرنٹ ته مې بي دا په دې کې نه وی کنه چې کوم د نن وخت کیبورډ دی نو هغه کې تقریبا ټول انسټرومنټ غوسه نه درځي کله کله لکه دا یو کیبورډ دی کنه او دې زما په خاص مور دین 1000 انسټرومنټس پټ کړی دي نو دا غوسه نه درځي تاسو نه غوسه خو خیر نه راځي دا زموږ مشران دي او قدردان دي راته او خدا دا چې انسټرومنټ په خپل کوم خوند دی نو هغه مینول او اتوماتیک چې کمی آیږي کنه او فکس بیټس دی هغه دی نو دی کې زه څوک پکې مستیم کوي لګي هغه شنو هغه شان چینج کیږي زم دا هغه کس لپاره دی چې بس هغه بیخي هغه وایي نه چې هغه पैसे वसरे नहीं करना आजा और वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखना चाहते अपने पास नो da कस लپاره دی کنه لکه دا خو ایکسپنسیو پریوزی یو کس بیا کرا غواړي کنه اوکې جی لکه دا ټول یو ځای باندې ګرانو کوتونکو دمکو پس لاغي بیا راځو
वेलकम यो ज़ले बस थोड़ी मिशी हर कले द थवाई वजी और मुंगसरा पलाइन दी गुरी चुसुक दी हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। स्टडी मिशी मैं ठीक ठाक कौन और कहाँ से जी मैं तस्लीम बात कर रही हूँ डी खान से। जी तस्लीम आपको वेलकम खैबर शहर में क्या कहेंगे आप थैंक यू जी। एक तो ये बात है कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब मैं छोटी सी थी और आपके ड्रामे देखती थी ना, पर माशाल्लाह आप तो इतनी खूबसूरत हो गए कि जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और जो ये भाई हैं उनको मेरा सलाम, और माशाल्लाह माशाल्लाह इतने खूबसूरत है, सबके साथ इतने क्यूट कि मैं क्या कहूँ, ठीक है। और आप यकीन माने कि मैंने जिंदगी में पहली बार किसी शो में ऐसे कॉल किए, तो मुझे लग रहा है कि आपने फर्स्ट टाइम लग रहा है, और इतने क्यूट है कि अल्लाह इनको नजर बद से महफूज रखे और अल्लाह इनको लंबी उम्र दे, बहुत सारी कामयाबियां दे और बहुत क्यूट है, मतलब अच्छा अब मुझे भी सुने ना, आपकी कॉल फर्स्ट टाइम मिली है तो खुद ही बोले जा रही है, मुझे बोलने नहीं दे रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूट किसको कह रही है आप, बार बार कहिए बहुत क्यूट है बहुत क्यूट है। अब तीनों में जो है तो लड़ाई मच गई। नहीं सब क्यूट है, लेकिन जो भाई आपके साथ बैठे ना वो थोड़ा सा सुस्त है, मतलब बहुत कम बोलता है, कम बोलते हैं, तो इसीलिए कि माशाल्लाह उनके हाथ दो डबल बोल रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी बोल रहे हैं और खुद भी बोल रहे हैं। अच्छा और दूसरी बात है कि पहले तारीफ करके फिर बखमल में लपेट के दे दिए आपने। ये बताओ आप खुद क्या करती हो? जी मैं कुछ नहीं करती, घर पे होती हूँ। घर पे होती हो? और आप मुझे जब आप बचपन में मुझे देख रही थी तो हम तो दोनों बचपन में खेलते थे ना। जी जी नो मैं आपसे बहुत छोटी हूँ। कितनी एज की है? नहीं मेरी एज 20 से कम। अच्छा फिर ठीक है, फिर आप मेरी चुनू मुनो। मैं पश्तो को बहुत पसंद करती हूँ। पश्तो समझ आती है? ना पश्तो मेरे को आती नहीं है, पर मैं बहुत पसंद करती हूँ, मैं उर्दू हूँ ना, तो पश्तो को मैं बहुत पसंद करती हूँ। अभी तो हम तकरीबन सारी बातें पश्तो में ही कर रहे हैं, तो माशाल्लाह ये बड़ी बात है कि आपको समझ आती है। अच्छा एक बोलो यहाँ क्यों समझ आती है, कहते नहीं आती। अच्छा और खैबर टीवी कब से देख रही हो? टीवी आपका प्रोग्राम, हमारे शोज कब से देख रही हो? हाँ मतलब साल हो गए, कभी तो मिस हो जाता वगैरह देखती हूँ। चले थैंक यू सो मच, ये हमारे लिए। और आपकी ड्रेसिंग बहुत खूबसूरत होती है जी। अच्छा थैंक यू सो मच। और ये बड़ी बात है कि आज आपने फर्स्ट टाइम कॉल मिलाया और वो भी हमारे शो में। जी कसम से, मतलब 20 साल में, मतलब जितनी बार मैं समझदार हूँ टीवी देख रहे, कभी भी कहीं भी फोन नहीं किया मैंने, वो बिल्कुल। पर इन भाइयों को देख के मैं रह नहीं पाई। अच्छा कल तासुल तारीफ की, कल हमारे तारीफ की, बस तुम सबको आज मस्का लगा रही हो। नहीं मस्का नहीं, मतलब कसम से माशाल्लाह मैंने अभी अम्मी को बुलाया, मैंने कहा देखो कितने क्यूट लड़के। नो डाउट माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है और हमारे केपी से बिलोंग करते हैं, तो मैं तो बहुत खुश होती हूँ जब केपी में इस तरह के लोग होते हैं। थैंक यू। कॉल है कि और अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही रखे, आमीन। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मेरे लिए दुआ करना सर, मैं बीमार हूँ ना, मतलब मेरा ऑपरेशन हुआ है तो कैंसर डिग्नोज हुआ है ना, तो मैं मतलब बीमार हूँ तकरीबन 1 साल से। अल्लाह आपको जिंदगी दे, अल्लाह आपको सेहत दे, और आप बड़ी बहादुर हो, ब्रेव हो, और आपने जो है ना लड़ना है, इंशाल्लाह आप ठीक ठाक हो जाओगी। ठीक है ओके। रोना नहीं है, बी स्ट्रांग। भाई हमारे शो में कॉल किए, मैं तो जिसके साथ मिलती हूँ वो हंसता है, तो आप क्यों इस तरह कर रही हो? स्माइल। ये जिंदगी जो है ना ये अल्लाह की तरफ से, और जब तक अल्लाह चाहेगा ना हम इस दुनिया में सरवाइव करेंगे, जब अल्लाह नहीं चाहेगा तो कोई ना कोई बहाना हमारे लिए बन जाता है। लेकिन किसी भी लड़ाई से, बीमारी से हारना नहीं है, लड़ना है उसके साथ। ठीक है, इसी तरह स्ट्रांग रहना, इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहना। ठीक है, और बीमारी को अपने ऊपर हावी मत करना। गुड गर्ल। चलो थैंक यू अल्लाह हाफिज। अल्लाह दे ताला सेहत दर की, बल्कि जमगो सुमरम कथुन के दे वक्त की गोरी नो ददी द पारे दुआओ के ददी कैंसर चे दे डिग्नोज शवे दे, और फर्स्ट स्टेज की इंशाल्लाह रिकवर कीगी, सेकंड किम कीगी, थर्ड लग खतरनाक की, खुद फर्स्ट सेकंड के इंशाल्लाह टिक बशे, हिम्मत नहीं हारना। अच्छा जी गुरदाम योगट खबरी ची यो शो गो ये तासुलेम तारीफ को मालेम कोलुस मुगा खपल के पजंग शुरू खैर दे खुदा से एनर्जेटिक कॉल चिराशी का ना यकीन हो के नूर हौसला ची दे ज्यादा खजी राजू प के दीने तो पूछने को चिदा खुद दी फेवरेट इंस्ट्रूमेंट्स ये दिन अलावा दी कम वक्त हो कम संदरगाड़ इस्ता सो वक्त दिया तो पूछने बको दमा खलु ब्याराजू।
راغلی مشه یو ځل بیا پس د میجي او ګورو چې موږ سره په لاین باندې څوک دی. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خورجان السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس زه ته یو بل باندې سلام وایو. یس میډم داسې وکړو. څنګه یې د چېرته نه کال کړی دی شکیلا؟ شکیلا خبرې کوم شانګلې نه سوات نه. شانګلې نه. او تېر ځل د انعام هم ګټلی و؟ انعام مې ګټلی و. نن مې بیا غوږې ښودلی ما چې کوم کوېسچن به وي. لرې بس ته صرف دا شو د دې دپاره ګورې چې انعامونه حاصل کړې؟ نه کنه داسې نه زما تاسو ډېر زیات خوښیئ. اوس مې سر ته وي چې داسې یو ریکویسټ کوم چې داسې پروګرام موږ ته ایونینګ کې کوئ نو ډېره به ښئ. کوم یو پروګرام؟ لکه دا تاسو چې کوئ تاسو زموږ ډېر زیات خوښیئ که نه تاسو چې کوم خبرې کوئ. ګورې نه چې نور کوم کسان دي دې له به چوټي ورکو دا ټول انکران به فارغه کو او بس یک یو زه به شپې ورځې تاسو سره ناست په دې سره هم خبرې کوو ځکه اوس چې د کوم ښکلی شعر وي د هغې نه چې موږ کومه خوند واخیسته نو دوی نه دا کمه وه. بس نه ګوره اوس خو تاسو له خیبر دومره رنګ برنګ پروګرامونه تیار کړي دي ماشاءالله. په ایونینګ کې بیل دي په مارنینګ کې بیل دي نو د بل په رزق له ته نشم والی که نه به زما هم دقه ډېرې دي. نه نو موږ ته به ډېره خوشحالي محسوس کېږي که نه. شکیلې شو د شورونه ګورې؟ د شورونه کم ځای ګورم بهر وړو ته کار کوم بیا دنده لاړه شم لږ وګورم بیا راوځم. ښه نو هغه ما چې وختستانو مغشتو هغه ټایم جوړ ته بار وی. یس میډم نو تاسو وکړو زه تاسو داسې ویم که نه چې موږ کله فارغه شو نو ستاسو کار شو چې ده دا به ښه ګورو نو ښه به وي. ښه بس صحیح ده. بس دا ریپیټ کې بیا چلیږي جانې د شپې دا 11 بجې چلیږي په ریپیټ کې ګوره ګنې د خاوند نه یا خپل موبایل راله او چې دی نو بیا په یوټیوب کې ګوره. خاوند کم دی زه خو په نو دا واړه دې د چا یاد کړل؟ دا ماشومان دې د چا یاد کړل؟ ولې ټیوشن نه کوم پرایویټ سکول کې سیکشن هېډ نه یم. او ښه بیا صحیح ده. وایي لکه تم لکه زما واده شوی نه نه موږ ناست یو داسې لرې مړې په واده څه کې دا جون ښایسته دی او که نه اوس مې سر ته په واده څه کوئ چې په داسې کینو خپل میشن چې دی دا پوره کړو نو هغې نه بعد ایگزیکټلی میشن. او ویری ګډ ویری ګډ. ښه سندرې په خپله موسیقي سره د شوق شته؟ ډېر زیات مې دی دا شعرونه مې ډېر زیات خوښوي. زه نو یو شعر ښایسته غوندې کې ډالی شه که نه؟ یا وایي نو بده ښکارم که نه. نو ما ته خو ته نه ښکارې ته خو په فورې یو مې ډېر زیات خوښ شي. اوس چې د سر دا شعر وي نو ما دا غزل وي نو ما وایي زه به اوس یې ووایم خو زه خیر دې ته ما ته نه ښکارې او نه خلکو ته ښکارې بس صرف اواز دې دی. ښه ویم به نو ووایه شه بله ګنې انعام درنه واپس راخلم. قدر ګرځم زه زړه له مرهم ګورم وخت د ماښام دی زړه له مینې غم ګورم. وخت د ماښام د زړه له د مینې غم ګورم. واه 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 واه. د مازدیګر وختونه څه بېدیدانه شانو په بلۍ رانغله بیا اوسې پچم ګورم وخت د ماښام د زړه له د مینې غم ګورم. واه واه شکیلې چوپې وي رستم. بس لږ د سر او د تال پکې کمی و نور خو ډېر زبردست او دا زړه له د مینې غم ولې ګورې. لاړې ټاټا سکول کې وړو وي نو ډېر زیات خوند به یې کوو. ډېر زیات خوند یې وکړو او تا چې په کوم سور کې وویلې دا له ستا هغه وایي د چا خبره چې دومره عبور نشته او بیا دې هم دومره ښه وویله. او داسې چل لکه چې سره دی چې ته کینم هم نو او وخت راته هم نه میلاویږي. ډېره زیاته مننه شکیلا ډېره زیاته مننه. ګوره تاسو هم سندرغاړي یې او دا جینکې دا جو د شانګلې نه وه که نه د جو د ساتویان چې دي که نه دی ډېر تکړه خلک دي ګوري جو تاسو ته پته نشته جي. ښه جي ستاسو فیورټ د دې نه علاوه کوم انسټرومنټس دي کوم سازونه دي چې تاسو زیات خوښوئ؟ زما خو په خپله هارمونیم خوښ دی. زده کړې م ده؟ لیګیا یم راسره ده. ښه او تاسو؟ انسټرومنټ خو هر یو چې لاس ته راشي نو خوند خو د هر یو بیل دی. ما بیسیکلي شروع کړی و چې انسټرومنټس ما سره داسې نو موبایل پیانو نه ما سټارټ اخیستی و. ښه موبایل پیانو هغه پای باندې پریکټس کول. بیا ستار میټریک ټایم کې ما سره ستار دواړو راوړل. ګډ ماشاءالله تقریبا ټول انسټرومنټس سره رغښتې فلوټ مې هم لږ ټرای کړی. بالکل اوکې جي او سندرغاړي هم څوک خوښ دي؟ پریزنټ ټایم کې خو زما هارون باچا دی. یاره د هغې جواب نشته. هغه یو بس یو لیجنډ یو اکیډمي ده یو درد یو ښایستوالی هغې اواز کې دی. نو ذکر د هغوی وشو نو دویم چې بیا د نه ښایسته غوندې کیسه اورو نه څه به راته وړاندې کوې؟
د هارون باچا یو غزل دی نو کوشش به کوو چې ډېره غلطۍ پکې رانشي غلطۍ خو خامخا کېږي خو انصاف ورسره وکړو همدا د هغې نظر وي دسترګو سمندر کدی راتاو دی د دنیا زمون شونډې د تندې نه پړکو چاودې جانا بس بس حسین صبر شي تمام د لیونو بیلتون ګوتې وباسه زمونږ د ګریوان د زړه د ګلو پاڼې مې رپېږي وارخطا راتاو مې طوفانونه دي د ژوند د ګلستان عمر ما د تندې نه ناکام دی سوکما عمر ما د تندې نه ناکام دی سوکما ستا محبت د زهر جام دی سوکما ستا محبت د زهر جام دی سوکما عمر ما د تندې نه ناکام دی سوکما नशा खुमार खुमार बुटिया खुमार खुमार बुटिया ये गांगुर नशा नशा खुमार खुमार बुटिया खुमार खुमार बुटिया चिद शराब गुट हराम दे सो कमा चिद शराब गुट हराम दे सोकमा स्ता मोहब्बत द ज़हर जाम दे सोकमा स्ता मोहब्बत द ज़हर जाम दे सोकमा मरमा द तंगे न नाकाम दे सोकमा दखबू तणा की ओम नूरता दगर ज़ीदून लरी दगर ज़ीदून लरी दखबू तणा की ओम नूरता दगर ज़ीदून लरी दगर ज़ीदून लरी द जनान किली तयो गाम दे सो जानन दिली तयो गाम दे सोकमा स्ता मोहब्बत द ज़हर जाम दे सोकमा स्ता मोहब्बत द ज़हर जाम दे सोकमा मरमा द तंदे न नाकाम दे सोकमा
جی لیدونکو یو ځل بیا ویلکم او یقین وکړئ ډېر زیات خوند کوي داسې ښایسته ښکلې اوازونه او داسې ښایسته ښکلې سازونه چې غږیږي او یقینا چې باچاجي که هم کتلي وي نو هغه به دله فل چې دی نو ښه داد درکړی وي به چې واقعي پوره انصاف تاسو وکړو د هغې غزل سره خوند یې وکړو جي څنګه ولګېده نن تاسو راغله زموږ مېلمانه شوې خبرې خو ډېرې وي خو د وخت ډېر ظالم دی که نه یو خو روان هم ډېر په منډې بل ډېر لیمیټډ وي که نه نو څه به وایې شو ته څنګه ولګېده ډېر ښه دا یو ښه پلیټفارم تاسو د ځوانانو دپاره خاص کر داسې ټیلنټډ چې څومره دي زما خو ټولو ته دا ریکویسټ دی چې خپل ټیلنټ هیډن مه ساتئ که هر څه دي هغه ایکسپوز کړئ او داسې پلیټفارم تاسو سره اویلیبل دي دلته کې مونږ راغلو دا ډېره ښه خبره ده فرسټ ټایم بالکل دې نه مخکې زمونږ نجیب حافظ سره یو پروګرام شوی لا حول ولا قوة چوف ښه جی بیا دلته کې چې رالو نو دا ماحول ډېر زیات لکه ما ښه راته فیل شو د هغې نه بیټر فیل شو د هغې نه بیټر فیل شو چلو شکر دی اوکې جی دریاب صاحب بس زه خو په آخر کې دا وایم چې ویټي خیبر زموږ خپل کور دی نو موږ به بیا راځو او تاسو د میسج خبره وکړه د خپل چاپېرچل او د خپل ګاونډ کې تاسو سره څومره څیزونه دي خلک دي هر څه دي هغې خیال وساتئ دا میسج دی یو جهان مننه یقینا چې ستاسو په راتګ زموږ شو نوره ښایسته شوه خوند یې وکړو جي عثمان څه وایو اول خو دریاب بای چې کوم دی دوی موږ سره په شو کې وو نو ډېر ښه لګېدل هغه او بل چې دا کوم ماحول وي نو ډېر فرینډلی د ټولو نه بیسټ ویشز دي ستاسو دپاره الله مو همدغه شان د ژوند په هرې لاره کې کامیاب لره دا وخت ځکه زه اجازه اخلم چې زه غواړم لالچ کوم که نه چې زه بیا څه تاسو نه واورم یقینا کتونکي هم ستاسو په اواز او په سازونو مین شوي دي ګرانو لیدونکو موږ به اجازه اخلو انشاءالله چې ژوند او خیر وي زما ملاقات به تاسو سره بیا انشاءالله په بل هفته کې کیږي ځکه چې هلته افغان چې کوم شو دا ژوند رنګ هغې له به مونږ ورځو خو ښایسته غونډه کې سندرې باندې به د پروګرام اینډ کو جی او پلیز چې سترګې توروې ما به ملنګ کې لیلا د پېښوري بنګړي د ماچا چې سترګې توروې ما به ملنګ کې لیلا د پېښوري بنګړي د ماچا لیلا د پېښوري بنګړي د ماچا تور تیار دا تور شپه تور تیار دا بنگړو لا شنګ ورکړه چې و دې پېژنم بنگړو لا شنګ ورکړه چې و دې